بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اوریدونکو نیکې هیله سلامونه. الله دې وکړي چې تادم ګړی ټول د کامل صحت په لباس نغښتي وای. نن په یو داسې مهمه موضوع در سره خبرې کوو چې زیاتره خلک د دې مشکل څخه ځورېږي او ورته ځینې وخت اندېښمن هم وي چې خدای مه کړه دغه مشکل د زړه مشکل نه وي. نو نن راځو په دې خبرې کوو او دغه موضوع تشریح کوو. د سینې درد زیاتره خلک لري او په ځانګړې توګه دغه درد د سینې په چپه خوا کې پیدا کېږي او دغه درد ډېرې وجې لري. د زړه د حملې په ناروغ کې هم پیدا کېږي، خصوصا هغه څوک چې عمرونه یې د 40 کلونو زیات وي. ځینې په کم عمر کې هم پیدا کېږي، خو هغه بیا ځینې استثناءات دي او ډېر لږ داسې واقعات پېښېږي چې په کم عمر کې زړه حمله واقع شي. دوهم علت دا دی چې د سینې د رګونو په داخل کې وینه بندېږي، دې نه هم پیدا کېږي یو دم د سینې درد په چپه خوا کې یا مرکزي برخه سینې کې او ساه بندي هم ورسره پیدا کېږي. او بل علت دا دی چې په سینه بغل کې د سږو په امراضو کې هم پیدا کېږي چې په دې وخت کې ټوخی، د بدن درد او تبه ورسره وي. د معدې په زخمونو کې هم پیدا کېږي لکه ایچ پایلوري میکروب د معدې پړسوب، د معدې درد او سوزش کې پیدا کېږي چې په دې وخت کې مریض واضح دی معدې مشکلات لري ورڅخه ځورېږي. د صفرا د کڅوړې په تیږو کې هم پیدا کېږي. د پوستکي په ویروسي امراضو کې هم پیدا کېږي. په رواني مشکلاتو کې، په رواني فشار کې، اضطراب، ترس، ویره کې هم پیدا کېږي. او بل دا چې ځینې دواګانو د وجې هم پیدا کېږي. کله چې هډوکي عضلات ضعیفه کېږي، کلسیم کمیږي، ویټامین D3 کمیږي، نور مهم ویټامینونه کمیږي، دې نه هم پیدا کېږي. او زیات خوب یا بې خوبۍ کې هم دغه مشکل پیدا کېږي. د غاړې د کړیو د ورټبراو په مشکلاتو کې هم پیدا کېږي. اوس تاسو خاص په هغه درد باندې خبرې کوو چې د زړه د حملې د وجې پیدا کېږي. د زړه په حمله کې کله چې زیاتره کسانو کې د سینې په چپه خوا کې درد پیدا کېږي، دغه درد مختلفو ساحو ته انتشار کوي، لکه د زړه د حملې درد غاړې ته انتشار کوي، راډیشن کوي، خپریږي، د معدې ساحې ته خپریږي، د دواړو اوږو د منځ ساحې ته انټرسکاپولر ساحې ته ریجن ته خپریږي، دواړو اوږو ته خو په ځانګړې توګه بیا چپې اوږې ته او د لاس په دې خوا کې میډیل او نصي قسمت کې پېښېږي او دغه دوه ګوتې هم نیسي. او په دې درد کې ټوله سینه او د معدې څخه د نامه نه پاس د درد احساس پیدا کېږي مریض ته. او یو ډول داسې درد وي چې لکه یو څیز چې داسې کلک ونیسي یا لکه جامې چې نښتیږي یا سکویزینګ پیدا کېږي، لکه یو چی باندې چې بوج راوړي، هیوینس فشار غوندې درد وي. نو دغه درد ځکه مهم دی چې باید په دې خواصو باندې هر څوک پوه شي. هغه درد چې د زړه په حمله کې پیدا کېږي او مختلفو ساحو ته خپریږي، دا خواص په نورو امراضو کې موجود نه وي. او دا درد خاص د زړه د حملې لپاره ځانګړی دی چې مریض احساسوي. نو پکار ده چې کله دغه مشکل یو چاته الله دې نه کړي په کور کې پیدا کېږي، د شپې پیدا کېږي، نو باید دا خواص په نظر کې ونیسي چې دوی بیا پر وخت د ځان غم خوړلی شي. او که خدای مکړه لږ هم په دې کې ځنډ راځي، د زړه عضله مړه کېږي، د زړه د عضلې حجرات، د زړه عضلې قسمت، د زړه برقي سیستم مصاب کېږي، موفق کېږي او خدای مکړه زړه پمپ ضعیفه کېږي او نور مشکلو باعث کېږي. نو په دې وختونو کې چې کله مریض زیات په غوسه وي یا د رواني فشار لاندې وي یا دوی زیاته ډوډۍ خوړلې وي یا هوا یخه وي یا کله چې دوی زیات احساساتي شي یا ډېر زیات فزیکي کار وکړي، نو په دې وختونو کې دغه درد پیدا کېږي. داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ معلومات وڅارئ. ډېره مننه.